یادې څرګندونې د پکتیکا والي مولوي محمد عیسی یاسین د یاد ولایت برمل ولسوالۍ ته د سفر په مهال خبریالانو سره وکړي او زیاته یې کړه چې اسلامي امارت به د خپل دوست هیواد سره د تګ راتګ دا ستونزه د دواړو سفارتونو د تفاهم له لارې حل کړي. دا دوستي وو، قرابتونه وو، د هر نګاه سره تړلي خلک دي. نو موږ په دې کې کوشش کوو چې د خپل دوست هیواد سره هغه په خپلو نمایندګۍ اړیکو کې هم کوشش ورسره وکړو او د سفارت ته طرف هم کوشش ورسره وکړو چې دا زموږ د ولس مشکلات حل سي او دوی که کوم ستونزه لري د هغه دپاره موږ به دوی ته اطمینان ورکړو. مولوي یاسین دا څرګندونې هغه مهال وکړ چې د برمل ولسوالۍ اوسېدونکو د اسلامي امارت له مسؤلینو وغوښتل چې د کرښې له هغې غاړې پښتنو سره دي د دوی د غم او خوښۍ شیبې بغیر له محدودیته شریکې شي. یو کوروم دا شه یو کوروم هغه دی، بس دغه دوه کورونو ته موږ باید سره ته خلاص وکړو، په دې کې موږ خلاص وکړو، په هغې کې باید موږ خلاص چې دا دوی کومه خبره موږ ته کوي دا خو ډېره ښه خبرې دي. تر اوسه پورې خو لا نظام جوړ نه دی سره بروبر نه دی. انشاءالله دا چې قوي شي بروبر شي موږ ته انشاءالله روزګار هر شی پیدا شي. مولوي محمد عیسی یاسین د اسلامي امارت له راتګ سره د پکتیکا لرې پرتو ولسوالیو ته د سفرونو په مهال پکتیکاوالو ته ډاډ هم ورکړ چې اسلامي امارت نظام به د ټولو ګډ نظام وي او هر چاته به پکې خپل حق ورسیږي. ځکه دا نظام خو یوازې په یو چا باندې نه سمبالیږي، هغه به د دې ملت هر وګړی حصه پکښې اخلي، بیا به دا ملت او دا نظام روانیږي. او نو دا د ځوانانو کار دی، دا د ځوانانو وظیفه ده چې هغه د خپل ملت د آبادۍ لپاره دا خپل استعداد چې کم تعلیم ده کړی دی هغه په کار باندې واچي، که هغه په هر شک کې، که د انجنیرۍ په شک کې، که د بل شک کې، که په بل شک کې. د یاسین په خبره چې د سفرونو دا لړۍ به د پکتیکا نورو ولسوالیو ته هم وغځېږي ترڅو د خلکو ستونزې او مشکلات له نږدې واوري. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت له راتګ سره د پکتیکا والي د خیرکوټ، ارګون، سروبي او برمل ولسوالیو نه لیدنه وکړه او هلته یې ولسي غونډې وکړې.